دا اوس کې یوه بچی راغلی وه د پلاره سره راغلی وه دا سړی وایي مولوي صاحب زما د چا سره بنده ده د پیسو په حواله باندې نو ما دا خپله بچی چې د هغه کوزده کړله چې کوزده مې کړله دا بچی مور سره وله دا سړی ما ته وایي زما روپۍ راوړه که زما روپۍ نه راوړې زه دا ستا لور در بې عزته کوم و هغه خلکو ته حال ورکوم چې د دې بچی زموږ سره تعلق ولو یا زموږ سره پلانی خبره ده نو به قرار هغه راولاړ سي دا ستا لور به طلاقه کړي دې بچی داسې ژړل داسې پریشانه شولم ډېر انتهایی ډېر پریشانه شوم دا پښتانه اوس دی سپي دی دا اوس دونه بې غیرته جن جوړ سلو یاره زما خور ده زما لور ده ستا خور ده ستا لور ده د هغې خپل ژوند دی د هغې خپل مقدر دی د هغې خپل ارمانونه دي د هغه خپل ځان ته یو لویه دنیا جوړه کړې ده او دلته زما او ستا معامله پر پیسو سره پاته ده او ته راولاړېږې بیا زما د بچۍ یا ستا د بچۍ بیا ته راولاړېږې کوزده سوې ده بیا هغو ته حال ورکوې چې دا نجلۍ زموږ سره ملاو ده زموږ سره ټلیفونانو پلانۍ کول پښتون خو غیرتمند قوم دی پر هغه ځای راولاړ شوی ما د خپلې کور والا ته په 3 طلاق ورکړو ځه په مخه دې ښه یا خو دا ورسره وکړي یا دا ورسره وکړي ولاړ سي بله کوزده وکړي دا سړی کوزده یې وکړله د هغې نجلۍ نه بیا غواړي چې راواده یې کړي او نه طلاق یې دا بچي پر کور باندې ناست دی صحیح شو ما ته پرون یوې زنانې میسیج کړی و مولوي صاحب زه زما پلار په زوره ورکړلم ما ویل زه دا نه کوم زه په زوره ورکړلم نن 10-12 کاله کېږي ما او دا سړی په کور کې اوسېږو لکه ورور خور څنګه ژوند تېروي ما ورته دا رقم ژوند تېروم په زور یې ورکړی یم اوس دی وایي که تا د طلاق وویل موږ ستا وژنو دا زموږ د قوم بدنامي ده دا زموږ د قوم رسوایي ده دا قوم الله کامیابه کوي ولې کامیابه په څه چې کامیابه کړي ته دومره بې غیرته شولې چې د لور پر عزت باندې خپل ژوند تېروې د خور پر عزت باندې خپل ژوند تېروې او دلته یو بچي دې راواخیستل 10 کاله 12 کاله دا بچي په اور کې سوځل کېږي ته صرف دا ورته وایې زما د قوم بدنامي ده ستا د قوم بدنامي ده اوس څه چم کوئ په خبرو سره خلاصېږي که نه خلاصېږي لوټ څه به سر خلاص کو دا خبرې زه په دې نه کوم چې ما له یو سړی راغلی وي یاره زه ځان مشوره کوم څه مشورې ده ابو جهل تر ما ډېر مشوره دی قارون تر ما ډېر مشوره دی شداد تر ما ډېر مشوره دی په جهنم کې پراته دي څه مشورې ده مشورې اوس خبره ده مشورې خبره نه ده اصل خبره د الله په دربار کې قبلېده دي نو ما درته ویلې چې دا خلک راولاړېږي بیا چې د دې بچي د کور مخ ته ټکان کوي چې ټکان یې وکړو ولې خیر نو خلکو خبرېږي بیا وایي چې دغه بچي زموږ سره تعلق و موږ غوښته دی بل ځای ورکړه بیا هغه ته ټلیفون ور وکړي الله یې ده ماته الله یې ده یوې بچي راته ویلې چې دا رقم یو سړي زما سړي له ټلیفون راوکړي چې دا زه پېژنم پلانی زما خاوند زه طلاق کړم څه یې سلو یا خو ته ما ته خبرې راوښیي زه به درته غواړ شم یا چې زه څه درته وایم نو دا خبرې بیا راسره ومنئ منافقت بیا مه کوئ چې وتاس یاره ملا داسې خبره وکړم لا ستا د بچي وایي ستا د خور ستا د لور وایي زما د خور د خو ما ته راپېښه ده زما د بچي د خو ما ته راپېښه ده هغه به تا ته د ویلو څه ضرورت دی خو ستا د خور د لور دا هر سړی چې د چا د کور مخ ټکان کوي د چا لور بې عزته کوي زه د هغه د لور دپاره هم دغونه چغې نارې وهم چې دا کم څوک د سپېتوب کوي دا چمونه کوي دا څه مسله ده مسله مې راله د لور خور ځای ته ودرېدلم تر دې بې غیرته دښمن هم ډېر دا هم ډېر دا ډېر لوی عذاب دی چې الله یې پر چا مسلط کړي غیرتمند دښمن دي د مورې شدید سي د مورې شدید سي بې غیرته دښمن دا اوس کې دلته یو سړی په چا پسې ډېر بد ویلي سخت بد یې ویلي هغه بد یې رسوا سو بیا هغه راوغوښتي چې راویې ورته ویلې ول زما سیال نه یې که زما سیال وای ما به تا ته ډېر زورور سبق درکړی وي چونکې زه وګوره ته وګوره په مخې د ښه زما د خوا ماپې دا غیرتمند دښمن بلل کېږي بې غیرته سپی دښمن یې لکه وه چې ستا په لور ستا په خور پسې نظر دی